سلامونه، د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. دا ځل زه واحد الله امان له یو نوي ناول هوره سره ستاسې درنه چوپړ ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د دې ناول تر پایه زما ملتیا وکړئ. نن شپه د دې ناول لومړۍ برخه اورئ. دا ناول محمد آصف عمر لیکلی دی. هوره د ګهیځ 15 دقیقې باندې 8 بجې وې. د مامورینو بسونه د بانک په دروازه یو په بل پسې ننوتل او هلته لکه د سرتیرو دلګۍ څنګ په څنګ منظم ودرېدل. دروازې پرانستل شوې او خلک په آرامۍ په کوزېدو شول. د لیکې د دریم بس څخه یو د غوړو اوږدو څړو ځوان په دروازه کې لږ تم شو. په تنې ځلېدونکې توربخونه آسماني دریشي له نیم واس سور یخن قاق او تر لاندې له زري لیکنو والا سپین بلوز سره وه. د تورو بوټونو اوږده پوزونه یې د موټر د زینې له پلګۍ څخه وړاندې راوتي وه. هغه په مغرونه نظر په انګړ کې له یو بل سره روغبړ کوونکي مامورین تر سترګو تیر کړل. وروسته یې د شهزاده په څیر په ارامه په ځمکه قدم کېښود. د اکثرو مامورینو په تیره بیا د ځوانانو او ښځو ورته سترګې واوښتلې. همدا مهال له بل بس څخه په همدغه ټیپ بل جګ ځوان خو زیړه دریشي په تن راکوز شو. کورته په ځان سمه کړه او د ځوانۍ له جوش او مستۍ سره سیخ د لومړني څنګ ته راغی. دواړو سره غیږ ورکړه او یو بل کلک کلک په مخ کول کړل. د زیړې دریشۍ خاوند د لومړني غوږ ته خوله نږدې کړه. واکه بچو، نن د میدان وګاټه. واک د هغه له غېږې ځان خلاص او خپله نازکه پزه یې په بټه ګوته ټیل را ټیل وهله. بیا یې په تکبر او مسکا وویل، بس ما خو سمسور جانه تل میدان ګټلی دی. اوف، دونه دې په دې خشره دریشي نازېږي. ښه بچو، ډېرې نخرې پرېږده. دا ووایه چې دا ټوکر دې د کومه که؟ ما خو یې چیرې لیدلی نه دی. 100 ځله به دې لیدلی وي. بس تا خو د ښه ذوق خاوند غواړي چې ویې پیژني. پوه شوې؟ زر خو زرګر پیژني، هر ټټار مټار خو یې نه پیژني. په دې وخت کې یو بل د لنډو خو شاته اړول شوو ویښتانو خاوند ځوان د نورو مامورینو له منځه رابیل او دواړو ته یې لاس اوږد کړ. سمسوره، واکه، ستړي مه شئ. واک له لاس وړاندې کولو سره په کږو کتلو ځواب ورکړ. ته ستړی مشي مدیر صاحب، بس تا خو مړه دا سپین یخن قاغ او تور پتلون بدل نه شو. زما زړه ته یې بدېږي. دا وینځې کله؟ د دواړو ملګرو کټ کټ خندا د ټولو پام د دوی خواته واړاوه. ځوان مسکی شو. یاره، ستاسو خو د ښځو غوندې ټولې خبرې په لباس کې دي. وروسته یې خپلو جامو ته په اشاره زیاته کړه. یوه جوړه نه ده ښه؟ بل زه پکې اوسا یم. ځان راته پکې ښه ښکاري. ساده رنګونه لري، نه پکې سیر شتون نه جادو. واک په ملنډو سترګې په هوا کې تاوې راتاوې کړې. جامې خو سړی د نورو دپاره اغوندي، نه د ځان دپاره. بس پوښتنه خو وکړه چې نورو ته څنګه ښکاري؟ بنګړي والا. واک او سمسور بیا کټ کټ وخندل. ځوان هڅه کوله چې تر تاثیر لاندې را نه شي، ځکه یې هماغسې په مسکا ځواب ورکړ. د مایکل جیکسن وراره، اول ځان پسې جهان، ماته چې دا ستا بوټونه خوشې راکې نه یې اخله. په احتیاط به پکې ګرځې چې پښې دې ونه لګېږي، لکه ښځې چې په جګو بوټانو کې په احتیاط ګرځي. څه لیونی خو نه یم چې په زوره ځان په لانجه واړوم. سمسور خپل اوږد مخ له نرۍ جګې پزې سره په زړه تنګۍ ور واړاوه او بیا یې هغه په ملنډو نرم ټیل واهه. زه مدیر صاحب، زه چې والده دې په صادره ګډه نه شي. زه واک غبرګه کړه. چرګ په مالګه څټلو څه پوهېږي؟ سمسور او واک دا ځل پخ وهل. ځوان پوه شو چې د دوی سره نه جوړیږي، ځکه په مسکا لاړ او د نورو سره په خبرو بوخت شو. لږ وړاندې ښځې او نجونې د روغبړ لپاره راغونډې شوې وې. هغوی مخونه یو په بل ایښول او د دې لپاره چې د شونډو په رنګ نه شي د هوا نه یې مچې اخیستلی. واک یوه یوه تر نظر تېروله. سمسور په خندا او سترګه وهلو د میرمنو پر لور وروځې واچولې. بچو، په دوی چې ورګډ شي تر څو خبرېږي چې سړی دی د لسو سره به د مخ جنګولی وي. دواړو په کړس کړس وخندل چې معمولا ځوانان د ښځو د پام جلبولو لپاره کوي.
په دې وخت کې یوې سپینکۍ د ګردو سترګو خاوند نجلۍ مخ ور واړاوه. واک په مسکا او سر خوځولو ورسره روغبړ وکړ. د نجلۍ له مسکا سره په غټه خوله کې سپین منظم او ښایسته غاښونه وځلیدل او وخت کې تر وړو او نازکو غومبرو لاندې ورک شول. دلته د واک زړه پښو ته ولوېد. په هغه بل هېڅ شی دومره خوږ نه لګېده لکه د هغې ګردې سترګې او همدا د مسکا په صورت کې د منظمو غاښونو په دواړو خواو کې د شونډو غځېدل او تر غومبرو لاندې د اوښکو ورکېدل. هر چیرې چې به یې په خیال کې هم وګرځېدل نو د ډېر وخت لپاره به یې فکر تم کړ او په شونډو به یې خوندوره مسکا خوره. خو که چا ترې پوښتنه کړې وای چې د هغې کوم ځای ښایسته دی، واک به پرته له سترګو او خولې نوره ټوله ستایلې وای. ولې؟ ځکه چې پوهېده چې د هغې د څېرې همدا دوه شیان چې د ده زړه په لیدو باغ باغ کیږي د نورو خلکو نه خوښیږي. نو دی یعنې واک چې په ټول بانک کې د لوړ ذوق خاوند دی ولې ځان بدذوقه معرفي کړي؟ سمسور هغه ټېل وهه. غلی شه بچو، څه دې د ښځو سره اشارې پیل کړي دي؟ د واک تندی داسې تریو شو لکه چا چې د سختې تندې پر مهال ترې د اوبو ګیلاس کش کړی وي. کله چې سمسورم د ښځو په لور مخ واړاوه نو یې په وازه خوله زیاته کړه. ښه مینه جانه ده؟ نه هغه پې ارزي، خو که یې سترګې او خوله واک نه غوښتل چې د ده په ذوق کې څوک خو پیدا کړي، ځکه یې جدي ور وکتل. بس بچو، د هغې سره د خوله په ځای وهه. ښه پوهېږي چې په دې ورځو کې مرکه برلېږم. سمسور دسیسه کارانه مسکا وکړه. نه تا خو راته ویلي، ما هم بده خبره نه کوله. ما ویل خیر دی که یې سترګې او خوله لږه ذره کوپي کشي غواړي، نور نو په جونو کې جوړه نه لري. واک په سږمو کې وپشېده. بس زه نو د داسې جلۍ سره واده کوم چې جوړه ولري. څه مدیر صاحب خو نه یم بچو. دواړو بیا کټ کټ وخندل. واک په پورته کش شوو ورځو زیاته کړه. لږه کوپي کشي خو د جنت هورا هم غواړي. بچو دونه غټې مه وله، هسې نه چې مرکه دې سپېره بېرته راشي. مامورین یو په بل پسې په ودانۍ ننوتل. مینې د دروازې په خولې کې یو ځل شاته وکتل. د واک په بدن خوږه څپه تېره شوه. خپل ملګری له لاسه ونیو او هماغه لور ته په تګ کې وویل، بس لالا ته دې څوک نه وایي، داسې ځوان بل پیدا کولی شي؟ سمسور په غرور د ځان په لور بټه ګوته ونیوله. تر دې کولنګیان شته؟ دا څه شی دی؟ عینکې پاکې که بچو. واک په وروځو اچولو هغه نرم ټېل واهه او دواړه په مسکا د ودانۍ په دروازې ننوتل. د واک اوږدو ویښتانو په تالار کې له چټکو ګامونو سره څپې وهلې. هر صراف ته په لاس پورته کولو د هغوی تر غرفو تیر شو او په پای کې د مامورینو منظمو ایښودل شوو میزونو ته ورسېد. هلته هر نارینه همکار ته په لاس ورکولو او ښځینه همکارې ته لاس په ټټر ایښودلو ستړي مشي وکړه. ټول د خپلو میزونو د سرونو په منظمولو بوخت وه. خو د واک مینه لټوله مګر هغه نه ښکارېدله. دستکول هم په میز نه وه. یوې د پاخه منګ خاوند د عینکۍ مامورې له پیله په ډېرې علاقمندۍ د واک په دریشۍ سترګې پورته او ښکته ګرځولې. د هغه ورته پام و خو د مینې نشتې زړه په درزا راوستی وه. هسې نه چې په روانو تبدیلیو کې بلې څانګې ته لېږلې وي. عینکۍ مامورې د دې دپاره چې ځان د ښه ذوق خاونده وښیي وویل، مبارک، څونه ښایسته دریشي دې ده، همدا اوس موډ ده، ښه رنګ دې اخیستی. واک په مغروره مسکا مننه وکړه او د خپل میز تر شا کېناست. کمپیوټر یې چالان کړ او د صفحې تر پیدا کېدو یې صبر وکړ، خو هېڅ شي د مینې په اړه اندېښنه نه شوی کمولی. په پای کې د زغم کنډولی ډک شو. نو یې په مسکا چې ګواکې ټوکې کوي وپوښتل، بس دا مینو چیرې ده؟ مینو د باندې خو وه، دلته څنګه ورکه شوه؟ یوې ځوانې ډنګرې جلۍ له عینکي ماموري سره په وروځو اچولو یو بل ته غیبت ډوله اشاره وکړه. نور شاوخوا همکاران د ځان سره مسکي شول. وروسته عینکۍ له مطلبه ډکه ګیله وکړه، دا څنګه چل دی؟ موږ چې لاس ورځې رانه شو څوک مو پوښتنه نه کوي. مینه چې یوه شېبه نه وي بیا خلک نارامه شي، وایي مینو څه شوه او مینو څه شوه. ټولو مامورینو هر وخندل. د واک د څنګ میز څخه ازبک ځوان د کمپیوټر بټنې ته د ګوتې درز ورکړ او غږ یې کړ،
صافیه جانې ته یو تپوس چې لرې بل څه کوې؟ عینکۍ ژر او په لا جوش خپله ګیله غبرګه کړه. نه خالد جانه، میړه مې د خدای راته ژوندی لري، هسې همکاره خو یې یم که نه؟ واک د خالد خواته سر نږدې کړ، په کږه خوله او ټیټ غږ یې وویل دونه بې ذوقه نو نه یم چې د دې پوښتنه وکړم. دواړه دسیسهکارانه په سږمو کې وپشېدل. صفیې د عینکو لاندې کږې ور وکتلې، نوره په خپل کار بوخته شوه. د مشتریانو راتګ ورو ورو په تالار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړه. دغه کار د واک د زړه تنګۍ لامل کېده، ځکه چې هغه نشوای کولی په مینې پسې هرې خواته وګوري. په دې وخت کې د تشنابونو د دهلیز څخه جګه منظمه په سورو بلوزه او سپینې لمنې کې مینه راښکاره شوه. هغې سترګې د حیا څخه ښکته اچولې وې. د مشتریانو تر څنګ چې تر ډېره یې ورپسې کتل تېره شوه. هماغسې ځواړن سر د خپل میز څخه راتاوه او کېناستله. واک چې د هغې په لیدو راتازه شوی و په خوښۍ غږ کړ په خیرونه په خیرونه، بس ته خو بیخي څوک وینې نه، لږه ځمکې ته راکېوځه. مینه له شرمه تکه سره او مسکی شوه. عینکۍ اغزن غږ وایست ډېر ښه شو، زړه مې یخ شو چې راغلی نه یې. مینو چیرې ده؟ مینو چیرې ده؟ هغه دې وینې نه؟ دغسې مینې په وارخطایي یو بل ته وکتل چې کومه خبره تیره شوې که څنګه. کله چې پوه شوه اشاره د دې سلام نه اچولو ته وه، نو ژر یې وویل ویې وبخه، ما ویل چې ټولو سره مې ستړي مشي کړې ده، په خیر راغلی. واک د هغې د نارامۍ په لیدو په بیړه مرستې ته ور ودنګل. بس خیر ویسې، نه ټوکه مې وکړه، ستړي مشي خو په انګړ کې کړې وه. هغې ورته د مننې په دود وکتلې. دا کتل په واک دومره خواږه ولګېدل لکه په للمه چې کلونه پس باران وشي. ډوبه ساه یې واخیستله. په دې وخت کې د دفتر خادمه په خغبرګه ترور 2 چایبره په یو لاس او له ګیلاسونو ډک پتنوس په بل لاس له درندو قدمونو سره راغله. خالد د څوکۍ تکې ته شا ورکړه او د زړه له کومې په لوړ غږ وویل یاره ترور، وایم منم دی، ته موږ ته لوی غنیمت یې، زموږ په طبع پوهېږې. وایم چایبر ځای ته ورسوه، اول ماته یو ګیلاس په هوا کې ډک که. څو تنو مشتریانو په مسکا او تږي نظر چایبرونو ته وکتل، خو نه ورته د چا پام شو او نه چا د چایو ست وکړ. اترور په ستمېدو چایبرونه او پتنوس د صرافانو تر غرفو راتېر کړل. په احتیاط یې په هماغه میز کې ایښودل چې همدغو شیانو ته ځانګړي شوي وه. ورپسې یې مخ په مسکا د خالد په لور ورباړاوه. مدیر صاحب، ستاسې تبه خو باید وکړم، تبه ښه ده، په هر ځای کې د هر چا تبه کول ښه دي. عینکۍ صفیې غږ کړ چې تبه ونه کړي خو خبره ورانه شوه، او په کټ کټ یې خپلې خبرې ته وخندل. خو همکاران یوازې مسکي شول. خالد غبرګه کړه اهو، وای په دنیا کې تر ټولو زیات عاشقان د یو بل په تبه پوهېږي. مینې تاییدي سر وخوځاوه. واک غږ کړ تبه خو صحیح ده، خو په عاشقۍ کې د یو بل خوښول مهم دي چې یو بل خوښ شول تبه په خپله کوي. اهو که نه، یو څوک چې د خوښ شو نو تبه به یې ولې نه کوي؟ صفیه اغزن وویل دا ستا یا خنقاق او د مینې بلوز چې یو رنګ دی، دا تاسې د یو بل په تبې پوهېږئ که څنګه؟ خالد کږې وکتلې چې یعنې دا ښځه خبره کومې خواته وړي، خو مینه معلومه نه وه چې د قهر که د شرمه تکه سره شوه. خادمې ترور ته د واک مخکینۍ خبرې ساده وبرېښېدلې، مګر څنګه چې هغه امیر و نو په احتیاط یې وویل کله کله داسې م کېږي چې څوک دې خوښېږي خو په تبه یې نه پوهېږي. ته غواړې د هغه تبه وکړې خو خبره لا ورانېږي. مینې زړه نازړه خبره پیل کړه. بښنه غواړم، زه وایم کیدای شي زما خبره صحیح نه وي، خو بیا ما ویل چې خوښېدل او مینه لرل دا بیلې بیلې خبرې دي. په خوښېدلو کې د ترور خبره سمه ده، خو یو څوک چې په بل مین وي عام په همدې خاطر مین وي چې د هغه هر څه د ده په تبه وي. پیاده ترور د خالد مخې ته د ګیلاس تر کېښودلو وروسته بل ګیلاس مینې ته یووړ او هغې ته یې خوږې خوږې وکتلې. اصلي خبره دې وکړه، زما په زړه ښه ولګېدله. ها، ما هم نن ستا په تبه چای دم کړی،
خو واک چې په کمپیوټر کې د کوم شي په لیکلو بوخت و په مسکا د مینې خبره رد او د خپلې خبرې دفاع وکړه. مجنون د لیلا یوازې څیره لیدلې وه، نور نه د دې نه خبر و چې څه ډول پوډر استعمالوي، نه د دې نه چې تور چای څکي کشي. کارانو ګډې خندا د مشتریانو پام راواړاوه. د سراب د غرفې مخ ته یو سپین ږیري په قهر ترڅنګ ولاړ ځوان ته وویل دا کار پاتې، دوی غره غره خاندي. صفي عینکې په سترګو سمې کړې، بیا یې په افسوس ورځې پورته کش کړې. لیلا مجنون خو د دروغو کیسه ده، دونه مینه اصلا په انسانانو کې نشته. خادم ترور له دغه خبرو سره ډېره لیوالتیا ښودله. د واک په میز د ګیلاس کېښودلو پر مهال یې سترګې د عینکۍ خواته اړولې وې، نو ځکه واک ژر د میز د سر کاغذونه کش کړل چې چای پرې چپه نه شي. خو له بده مرغه کاغذونه په ګیلاس ولګېدل او سور چای د ده په اورنو توی شو. ترور په بېوارۍ چیغه کړه وی 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 کباب شو کباب. واک په یو ټوپ پاڅېده، څوکۍ چپه شوه. په بیړه یې د بدن د هغه ځایونو څخه پتلون بیل کړ چې په چای لاندې شوي وه. خو افسوس چې ډېر ناوخته وه. مینې ورمنډه کړه. ټول مامورین وارخطا شول. ان صرافانو له خپلو غرفو سرونه راویستل. یو تن په ټوکه نارې کړې الله اکبر، مړ شو که زخمی دی. خالد په خندا ځواب ورکړ بیخي باد شو. د 3,000 د ریشې په چای ککړه پکړه شوه. واک چې د سوخ د لاسه یې خوله منجی کړې اوف اوف یې خود په قهر ترور ته مخ واړوه. ښه طبه دې وکړه. ترور بېواره شوه. له ټکنۍ ژبې سره یې هڅه وکړه چې ټول وپوهوي چې ګناه یې نه ده. نه، ما دا ګیلاس ما دلته کېښوده. مینې چې د واک د میز د سر کاغذونه کاږه نیولي وه چې چای ترې توی شي، هغه ته داسې وکتل لکه په ترور ګناه چول چې ښه کار نه وي کړی. واک خپله خبره بیرته واخیسته. بس ما نه دا لعنتي چپه شو. د مینې څېره د هغه له اوف اوف سره ګونجي او له زړهسوي ډکه وه. ځکه یې وویل الله ډېر سوځي. نه، دونه نه سوځي. هغې کاغذونه ژر د خالد په میز وغورځول. تیزه لاړه. د خپل میز له جوبې د غاښونو کریم په بیړه راوړ او واک ته یې وړاندې کړ. لاړ شه تشناب کې دا په سوځېدلو ځایونو ووهه، دستي ښه کېږي. واک یې ګردو سترګو ته وکتل. د هغې خواخوږي پرې تر ترحم خوږه ولګېدله. غوښتل یې کریم واخلي. خو د دوی په لور د نورو مامورینو او مشتریانو پام ټکنی کړ او په ستوني کې په ډوب غږ وویل بس مننه، ښه شوم. د واک سوځېدو مینه دومره اندېښمنه کړې وه چې هیڅ چاته یې پام نه و. نو ځکه یې په څېره کې حیرانتیا څرګنده شوه چې ولې له دغه سهولت څخه انکار کوي. بیا یې په خپله خبره ټینګار وکړ. نورو مامورینو هم په یوه خوله نارې کړې چې واخله، کریم ووهه، ښه کېږي. هماغه و چې واک د هغې د نریو ګوتو څخه کریم رابیل کړ او په تشناب کې په سوځېدلو ځایونو وواهه. تر څه ځنډ وروسته یې سوی ورو ورو کم او د کار کولو ترڅنګ بیا په غورو بوخت شو. یو وخت سمسور په بیړه د دوی تالار ته راغی. څېره یې پارېدلې ښکارېدله. واک فکر وکړ چې د سوځېدو وارخطا کړی دی، ځکه ورته په مینه موسکی شو. خو هغه سیخ د ده څنګ ته له رسېدو سره سم غوږ ته خوله ورنږدې کړه. بچو، راشه چې حقیقي هوره در وښایم. حقیقي هوره. د واک مسکا په ملنډو بدله شوه چې ما څه فکر کاوه او دی څه ته راغلی دی. سمسور بیا حوصلې شو. خانده مه بچو، ته راشه وګوره، هوریا مور ته شرمېږي. ښځې او نرې ښایسته ګوته په خوله دي، ګوته په خوله. واک یې د مټې ونیو او د پاڅولو هڅه یې وکړه. ته جګ شه که نه، نوې زموږ مدیریت کې مقرره شوې ده. ته پورته. واک د مینې خواته چې د سترګو لاندې زیرو به وکتل. زړه یې غوښتل څو دقیقې د هغې د غورو او لیدلو څخه خوند واخلي، ځکه یې لږ جدي خپلو جامو ته په اشاره وویل زه بچو، زه خپله په چای سوځېدلی یم. سمسور د پتلانه لون خښتک ته وکتل. واک سترګې کږې ور واړولې چې اوس به د تل په څېر ملنډې ووهي چې امتیاز یې کړی دی. خو د هغه ټولو پام په هوره کې وه. جګ شه بچو، سور چای دی، څه د ټوپک ګولۍ خو نه ده. دلته کارونه پاتې دي، بس خو دا هوره به دې بیا وګورم. نه بیا نه کېږي.
ته راځه دردونه به دې هیر شي هیر. واک سمسور پیژنده چې تر څو یې بېولی نه وي نه یې پرېږدي. هماغه و چې د مینې په لورې د بېوسۍ اشاره وکړه. د میز د سر د کاغذونو تر ژر منظمولو وروسته ورسره روان شو. د هغوی تالار ته له رسېدو سره سم حق حیران شو. هېڅ کله یې هلته داسې چوپتیا لیدلې نه وه. سمسور ورځې پورې ته واچولې چې ما درته نه ویل. وروسته یې د تالار د پای په لور اشاره وکړه او په پسپسکو یې وویل هغه د مدیر میز څنګ ته وینې هغه ده. واک د حیرانتیا څخه ډکه څېره هماغې خواته واړوله. هلته یوه نرۍ نازکه جګه جلۍ تکه سپینه له غټو اوږدو سترګو او تور پیکي سره چې نیم تندی ور پټ کړی و د میز شاته ولاړه وه. هغه د چا خبره چرته چې ضرور وه هلته ډکه او چرته چې نه وه هلته تشه وه. په دې سربیره د بدن له جګو ټیټو سره مناسب تر ځمکې پورې اوږد شیرچایي کمیس له ارغواني لنډې کورتۍ سره د هغې په ښکلا کې وروستی ټکی ایښودلی و. تا به ویل همدا شیبه د نقاشۍ له تابلو راکېوتې ده. هغه له کاغذونو سره له خپل میز څخه راتاوه شوه او د مدیر د میز مخې ته ودرېدله. همدا چې شاشوا ټولو مامورینو مخونه ور واړول لکه تر اوسه چې چا د کتلو اجازه نه ورکوله. هغې کاغذونه په ارامه په میز کې ایښودل، خو د مدیر لاسونه یې د بېوارۍ څخه داسې په رپېدو شول چې خپل نور کاغذونه یې ګډ وډ کړل. سمسور له ډېرې پارېدنې ژر ژر او ډوبه ساه اخیستله، خو واک ته د هغې د سترګو تیزوالی، د سینې پلنوالی، د ملا نریوالی، تر هغې لاندې بیا پلنوالی او بیا نریوالی کټ مټ د یوې پړانګې بدن ښکاره شو. آن د یوې شېبې لپاره یې د پړانګې برید سترګو ته ودرېد او په زړه کې وویرېده. هغې کاغذونه تر لاسلیک وروسته راواخیستل او بیرته یې مخ د تالار خواته واړاوه. ټولو مامورینو بیا سترګې ښکته واچولې. درنو اوریدونکو، د هورې ناول لومړۍ برخه مو هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.